बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स په دې ټاپک کوم اسمه کو DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर څنګه چې تاسو ته په دې ایمیج کې کمپلیټ ډایاګرامز اند کنټینټ ښکاري ټیک ده نو دغه DBA سپیشل کارونه دي د دې سره مطلب د DBA کومه ډیوټي ده اوس DBA وایي چې دا ټیک ده نو تاسو مطلب هلته ښکاري ډایاګرام کې چې یو اډمن دی ٹھیک ده نو دې پکچر نه تاسو ته پته لګیږي چې د سپیشلی کار دی چې کمپلیټ کم سیټ ابي د ډیټابیس متعلق د منیجمنت چا چې دی DBA سي ډیټابیس اډمنسټریټر نو اډمنسټریټر مختلف کارونه کوي ډیټابیس اډمنسټریټر څوک چې ډیټابیس منیج کوي دغه مختلف کارونه کوي دغه پرفارمنس کو دغه امپلیمنټیشن کوي ډیټابیس ډیزاینینګ کوي پرفارمنس منیجمنت کوي سکیورټي د خیالي ساتي د دې نه راوټینګ مینټیننس کوي راوټینګ مینټیننس کوي د سټوریج منیجمنت کوي ټیک ده نو ټول کارونه څو کوي DBA کوي نمبر 1 چې زموږ سره امپلیمنټیشن اف ډیټا ماډلز ډیټا ماډل څه مطلب دی کو پرس که زموږ سره یو ډیټابیس کړه تیاریږي نو اکچوال کې په کوم ماډل کې هیرارکل ماډل ټری ماډل وي کم ټایپ اف ماډل به چې زموږ سره اکچوال کې د ډیټابیس په باندې به کار کوي ټیک ده ډیولپینګ ان امپلیمنټینګ ډیټا ماډلز د دې نه علاوه مختلف یو ډیټابیس کو پرس کوم د سکول لپاره یو ډیټابیس ډیزاین کوو نو د سکول ډیټابیس لپاره یو سپیسیفیک ماډل تیارول هم د ډیټابیس اډمنسټریټر کار وي چې مطلب دا په کم ټایپ اف ماډل کې به ډیټا زموږ سره سٹور کیږي د نه علاوه د ډیټابیس ډیزاینینګ وي ډیزاینینګ مطلب دا چې دنه به انسایډ ډیټابیس کې زموږ سره ډیټا په کم پام کې سٹور کیږي په کم روز اند کالمز او کم ټیبل به زموږ سره په database کې inside available designing the structure of the database so designing the structure of database مطلب دا چې زموږ سره ټیبل کم وی ټیک دا زموږ سره ټیبل کې څومره رو څومره کالمز وي کم کالم کې کم ټایپ اف رو اند کالم کم ټایپ اف روز به وي مطلب سټوډنټ ټیبل دی په سټوډنټ ټیبل سټوډنټ نیم یې ایډریس به د سټوډنټ سپوز موږ د سټوډنټ ابسنټیز به وي وغیرہ performance management next زموږ څه دی optimizing database performance so اوس کو پرس که زموږ یو کمپلیټ ډیټابیس دی نو د ډیټابیس performance management د ډیټابیس ته ورک مطلب ډیټابیس چې کم performance کې دی performance خیال ساتل چې ډیټابیس په کم کنډیشن کې وسنګ کار کې کو پرس که ډیټابیس من لوډ راځي ملټیپل یوز چې اټ ا ټایم د ډیټابیس نه ډیټا سکی ایکسس کوي نو دا وسنګ کار کې پارټ ټیم کې ټیک ده ایکسس سکیورټي نیکسټ زموږ دی ایکسس سکیورټي مطلب دا کو پرس که ډیټابیس څوک ایکسس کوي ټیک د زموږ سره ملټیپل یوزر دي اوس ملټیپل یوزر له مختلف ټایپ اف ایکسسینګ ورکول داغه په باندې سپیسیفیک رول اپلای کول رول مطلب دا کو پرس کې یو یوزر دی ډیټابیس مطلب د یوزر کار بس جست ډیټابیس ویو کولی و سپوز مطلب سیکنډ اډمن دی نو د سیکنډ اډمن کار بس د سیکنډ اډمن کار بدای چې دا زموږ څه کوي د سیکنډ اډمن کار بدای چې دا سمپل دی د سی رول ورکول دونه ایکسس ورکول چې دا سمپل زموږ سره ډیټا اډ کی بلکې ډیټا ډیلیټینګ نه کوي ټیک ده دا هم زموږ سره د ډیټابیس اډمنسټریټر کار وي چې کوم مطلب اپر لیول ډیټابیس وي اډمنسټریټر وي هغه مختلف سکیورټي ایکسس ورکي نیکسټ ټایپ اف مطلب تل ټایپ اډمن راوټینګ مینټیننس سو ریګولر ډیټابیس بیک اپ دې نه علاوه مطلب کمپلیټ د ډیټابیس نه کو پرس که زموږ سره ډیټا راشي دا ډیټا مطلب ډوپلیکیټ کاپی تیارول انشورینګ پری ډیسک سپیس د دې نه علاوه د روټین مینټیننس کې زموږ سره راسي چې مطلب ډیټابیس اډمنسټریټر په دا خیال ساتي چې زموږ په ډیټابیس کې څونه پلیس دی ټیک ده مانیټرینګ ډیټابیس جابز دې نه علاوه څونه چې مطلب د ډیټابیس کمپلیټ جابز یې هغه سب کې مانیټرینګ کوي نو DBA کوم ډیوټي چې لکه شانی هیوی ازي performance management کوم ویل storage management وکړي نو storage management هم دغه مطلب ته چې زموږ سره کوم storage دی دغه په مطلب داسې خیال ساتي چې زموږ سره ډوپلیکیټ ډیټا سٹور نشي په ډیټابیس کې نو د ټول کارونه چې DBA وایي چې کوم ته موږ ډیټابیس اډمنسټریټر ډیټابیس اډمنسټریټر څه کار کوي ډیټا ماډل امپلیمنټیشن د ډیټا ماډلز کې تاسو ته مو چې ډیټا ماډل کې زموږ سره مختلف ماډلز دي د کوم په ډیټابیس اکچوال کې کار کوي ټیک د کوم ډیټا چې سٹور کیږي د یو سپیسیفیک ماډل تیارول د ډیټابیس ډیزاینینګ کول ټیک دی چې زموږ سره کم ډیټا چې اکچوال کې سټیو کیږي سپوز د کالج ډیټا د نو په کالج کې زموږ سره مختلف ډپارټمنټ د ډپارټمنټ سره سټوډنټس وي ټیچرز وي هغه ټول له څو ورکول یو سپیسیفیک سټرکچر ورکول د ډیټابیس پرفارمنس خیال ساتل چې مطلب په ډیټابیس کې سو وایرس اکر نشي دغه د وجې مطلب ډیټابیس شي کار دغه کوم فنکشنالټي سلو ډاون نشي د ایکسس سکیورټي خیال ساتل مینټیننس کول ډیټابیس بیک اپ سکیورټي اند ډیټابیس جاب وغیرہ ټول مینټیننس کول چا کوي د DBA والا کوي اند سټوریج منیجمنت داسې فنکشن په پام کوي چې زموږ سره موست سپیس چې دی زموږ سره زیات سپیس وي چې کله هم زموږ سره ډیټا راځي نو موږ په داسې اپلیکیشن پام کې سټور کوو چې زموږ سره ډیټا زیات ځای کې نه نیسي ټیک ده
دا ټول فنکشنالي د چا د ډي بي اي او ډیټابیس اډمنسټریټر. اوکې، thank you so much.